وی لیدل چې مرغون دغه پوس په سر باندې ګرځېږي. نو دوی د خپل تجربې مطابق دغه په پیښ شول چې یاره په دغه ځای کې یو څه شخړه جوړه شوې. نو دغه ډېر په احتیاط باندې دغه خپل ځای ته راوړل چې وی کتل هغه خپل ملګري ولیدل چې دغه ټول شهیدون کړي او دغه قافلې چې څومره دغه ملګري وي سرینه ورنه پرې کړي وي دغه شهیدون شوي. نو دغه دوه کسان اس په خپل مابین کې مشوره سره وایي یاره اس په څه کې وی جایا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویر شي دته خبر ور کې دي خبره. نو بدی کې منظر ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ الانصاری دغه ورته وی یاره منظر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د میژه سربراو دغه په شهادت رسوله ده هغه شهید پرته او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه څه ورشه وای ایس کله د دا سونه وای حمله وکړي. نو دوا سره دغه ورغل او دغه لوی لشکر باندې حمله وکړه. دغه دوی کسونه جنگ ور سره وکړه تر دې چې دغه منظر ابن عقبه الانصاری رضی الله تعالی عنہ دغه په شهادت ورسول. دغه بل صحابي عمر ابن امیہ الزموری رضی الله تعالی عنہ دغه ور سره دغه ژوندای ونی چې کله ژوندای ونی عامر ابن توفیل دغه چې کیم د دغه سربراو د حمله چې وکړه د ژوندای ونی او د ځن سره بیت او د دنه پښتنه وکړه وای ته د کیم شخص سره تعلق لري وای زه د بني زمره سره تعلق لرم. وای یاره دا خو ډیره نادره وشوله ځکه چې د مو والدې د مو میر وای دغه نظر منلو چې د بني زمره د قبیله غلام زوی ازوده و. وای دغه د وای تاسو ته پولیس باندې ورغله به تو اس ازوده و دغه. نو دغه اگر دغه زمره قبیله خلک چې کیمی دغه ټول اصیل بده کې غلام نو خو دغه زنانه چې کیم د عامر ابن توفیل مر و دغه د نظر د سخت نظر منلو چې زبر دغه قبیله یو غلام به ازوده و. نو دای ازود کړو خو د ساری ور وخریه دغه واخه د غلامونه دغه علامه و چې سر به ور خریه او د ساری ور وخریه. نو ساری چې ور وخریلو دایر پرش بیا دا روانده د مدینه منورې په طرف باندې خو سخت خفه ده سخت غمجن ځکه د سره یو درین خبر ده چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اس رسول دغه ډیر درین خبر ده. ایسا پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر تکلیف ورسېدو. یو خو د احد په جنگ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر غمجن شو ځکه اویا صحابه کرام دغه شهیدون شول او بیا ورپسې د لیحان په ځای کې لاس کسان صحابه کرام چې حفاظ محافظون وي دغه په شهادت باندې ورسېدل. نو دغه درم دوک چې کیند نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه ډیر زیات غمجن کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام ځکه داسې صحابه کرام چې دغه ټول حافظون وي زیرات کسونه پکې عالمون وي پکې دغه په شهادت ورسېدل. نو دای هم سخت غمجن روانده. عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ دغه روانده پولیار کې یو ځای کې کښیناسته غمجن نو ستایو سیوره ده او بل دوا کسون دی غنه دغه رول وی دا د غسیوره د کښیناسته دا د بنی کلاب د قبیله نوی دغه دوا کسون دا د بنی کلاب د قبیله وی بنی کلاب قبیله کې د بنی عامر د شاخ نه. نو د پښتنه ونه وکړه تاسو د کیم ځای وی یاره مش خو د بنی کلاب د قبیله نه بنی کلاب کې د بنی عامر نو د شو یال غابر سره شریف جامع ور سره وکړه. نو غنه بعد دغه دوا چې کله سملستل و د شو نو د پسې چک شول دای دغه قتل یې کړ دوا سره چې خپل انتقام خو به خو کنه راواس نه ورسې. نو دغه دوا کسون دغه قتل کړ. خود ته پاته نه و چې دغه دوا کسون د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د په جوار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ته عهد ور کړو وعده ور کړی و چې دوسو په امر ول. خو دغه صحابي مبارک دغه په دې باندې خبر کله دغه صحابي چې کله روغلو مدینه منوره او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل ملګری دغه حالي به بیان کړ دغه کیسه بیان کړ چې هغه ټولې په شهادت ورسول. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سخت غمجن شول دې باندې او سخت ډېری وځړل په دې باندې. وې نبی علیه الصلاۃ والسلام دمر غمجن و چې ډېر غم د واجنه یوې میاشتې پرې دغه کفار ته دغه کیمه سه قبیله چې دې سره خیانت وکړلو عصبه عصیا او د هرنګ رغل او دغه لیحان دغه قبیله چې کیمه وي د ته یوې میاشتې پرې د ګایز د منځنه بعد دغه د ګایز په منځ کې به بدعاوي به وکړل. دمر غمجن نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې صحنه باندې
او دغه نه ورسته دغه دوا کسون چې د کیم دغه صحابي دغه په لار کې قتل کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه ته خبر ورول جوړ دغه بنی کلاب ته چې یاره د میش د ملګری نه خطا شوی د سهون د غزنه قتل شوی دي ته دا پته نه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام امن جوار ور کړه دا و یاره د دغه میش دیت په دي د مسلمانونه دغه طریقه کار دا چې دغه د چا سره غدر او دوکان نه سره سره دې چې دمر لوی خیانت یې کړه دا دوکای کړي د کوپاره او یا کا سونی دغه په دوکا سره شهیدون کړي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا هم دیت ور کوي هغه چې خطا انځنه دغه دوا کسون ځنه قتل شوی نو هغه ته خبر ورول جوړ او دغه صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عفو وکړه په خطا سره چې دونه په خطا باندې قتل شوی دي او دیت یې سر جمع کوي اعلان وکړ دغه دیت ارجمه کوي او په دغه دیت جمع کولو کې یو بل لوی صحنه دغه جوړه شوه چې هغه د بنو نذیر د غزا سبب وګرځیدل دا د يهودي دغه مخکې مې ذکر کړی و چې بنو نذیر د په مدینه منوره کې يهودي قبیله و دغه استدل نو دغه يهودي خو دغه میشن و همیشه مسلمان ته واس نه رسیدلو چې د دې سره جنگ وکړي د دې په وسنه وکړه خو دغه غوښتل چې یاره څه نقصان ورته ورسوي داسې نقصان چې جنگ په مابین کې رونه شي او دې ته نقصان ورسېږي نو دغه بنو نذیر بیا د دغه چې کوم دغه ریپی ارجمه کوي د دیت ولا په دې اسنا کې دغه مخ ته اردري او د دې سره د جنگ سبب دغه جوړیږي بیا د بنو نذیر د غزا سبب ګرځي الله تعالی د دې خبره باندې عمل توفیق ورکړي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین امين دعا یا رب العالمین ما د مش خاتمه هر قسم سوال دې مې بخښ حاضر مجلس کی چاسه قسم پریشانی ته حل وکړي کې موږ سپته لګي شفاعت او علاج لري نصیب دې چا چې قرضې وي یا الله دې غیر اسباب تمایات یا رب العالمین چا چې غربت یا الله دې غیر اسباب تمایات یا رب العالمین اخر ختمه په ایمان صلی الله تبارک و تعالی محمد و علی اله وصحبه